د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد او د کورنیو چارو سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی ورک دي. د دوی دا ورک کېدل په څه معنا دي او ولې له صحنې بهر دي؟ جزئیات یې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. سلام، ستړي مه شئ. د پښتو نیوز چینل درنو لیدونکو، وخت مو بخیر. په مکړی تازه خو ډېر زیات مهم خبر ته پر خوست او پکتیکا د پاکستان له برید وروسته ملا یعقوب او سراج الدین حقانی غیب شوي دي. زاویه نیوز د طالبانو په دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد او د حقانی شبکې مشر او د دوی د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په سپال اخیسته او موندلې ده چې دوی دواړه پر پکتیکا او خوست د پاکستان تر بریدونو وروسته له صحنې غیب شوي دي. په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو پر رسمي ادرسونو د هغوی وروستنۍ لیدنې د مارچ پر 13 او 22 دي. دقیقې یوه میاشت مخکې خلیل حقانی هم له هغې مرکې وروسته له خپلې ګردنۍ او ټوپک سره یو ځای ورک دی.